د پوهنې وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې د لومړنیو ښوونځیو په ښوونیز نصاب کې د بدلون او د هغه له بشپړېدو خبر ورکوي. منصور احمد حمزه وایي هغه کتابونه چې مضمونونه یې له اسلامي اصول او افغاني فرهنګ سره په ټکر کې وو له تعلیمي نصاب څخه ایستل شوي او د دې وزارت تخنیکي کمیټه د اووم نه تر نهم ټولګي پورې پر نصاب کار کوي. په دې کار باندې کار شوی دی الحمدلله. نو د پوهنې وزارت په اوس کې تر شپږم ټولګي پورې کوم نصاب چې د هغه کې تغییر راوستی او تبدیل هم پکې راوستی. ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب د موږ د اسلامي شاعر او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومې محتواوې چې د اسلامي شاعر او د افغاني کلتور سره په ټکر کې همچنان د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي. د دې وزارت ویان همداراز ټینګار کوي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په هیواد کې د ښوونځیو جوړولو د مسلکي ښوونکو ګمارنه او د پوهنې د کیفیت لوړولو ته ډیره پاملرنه شوې ده. د ملي سوداګرو او د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او په خپله د پوهنې وزارت د انکشافي بودیجې ته په کتو سره په ټول سراسر د هیواد کې هغه که بدخشان ده او که هلمند ده او که زابل ده او که داسې لوګر ده په دغو هر ولایت کې ځانګړي مکاتب یا ښوونځیو دپاره ودانۍ جوړې شوي دي چې 550 ودانۍ دي او د دې ترڅنګ شپېته شاوخوا تر کار لاندې دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له دې وزارت څخه غواړي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په وړاندې پراته خنډونه هوار کړي او د ښوونځیو دروازې د ژر تر ژره پرانیزي. فاضله شدن مکاتب مشکلات خیلی زیادی برای ما دختران ایجاد نموده و ما امیدوار هستیم هر چه زودتر این مشکلات حل شود و زمینه بهتری برای ما دختران ایجاد شود. از امارت اسلامی خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران هستیم. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 کاله کېږي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د واکپال حکومت چارواکو په دې وروستیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې په ټول هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د زده کړې زمینې برابرولو ته ژمن دي.